د هسپانیې د شاهي کورنۍ شاهزۍ لینار د هسپانیې د تخت او پلازې قانوني وارثه ده. اغلی په 2005 کې زیږیدلې او سکل به 13 کلنه شي. ورسره به اغلی د وسلوالو ځواکونو مشره هم وي. اغلی د زاراګوزا د پوځي اکاډمۍ تر یوې میاشتنۍ ځانګړې روزنې وروسته اعزازي جنراله شوه او بیا دا 12 کلنه پیغله یو پوځي تورکخه هم وګڼل شوه. اغلی لینار د لیسې تر فراغته وروسته دې پوځي اکاډمۍ ته ورغله او د نورو روزل کېدونکو پوځیانو ترڅنګ د لامبو او د لرو نښو د ویشتلو په روزنه بوخته شوه. شاهزۍ لینار په یو داسې درسي نصاب کې ده چې هغې ته یې د هغې د مقام او اړتیا سره سم جوړ کړی دی. د دې درسي نصاب لوستونکي لومړی د یو کال دپاره په پوځي ډول روزل کیږي، بیا بل کال د سمندري ځواکونو د روزنې یو ښوونځي ته چې په پوځي بیړۍ کې روزنه ورکوي ورځي او هلته د سمندري پوځي ځواک د یو افسر په توګه روزل کیږي. تر هغې وروسته به د روزنې په 3م کال کې د سن هاویر پوځي اکاډمۍ ته ولیږل شي چې هلته یې هغوی د هوایي ځواک د روزونکي افسر غوندې وروزي. نو تر داسې کلکې روزنې وروسته به شاهزۍ لینار د خپل پلار غوندې د هوایي ځواکونو یوه روزل شوې افسره ګڼل کیږي. سکال د سن هاویر د پوځي اکاډمۍ نه د فراغت د نمانځلو نیټه میاشت مخکې وټاکل شوه چې بله میاشت د شاهزۍ د فراغت نمانځنې د هغې د کلیزې د نمانځنو مخه ونه نیسي، ځکه چې په راتلونکي کلیزه کې به شاهزۍ لینار د 18 کلونو شي. دا 15 فوټه او 2 انچه شاهزۍ په هغه تیرندود او پوځي پریډ کې جګ سر او مالنه ولاړه وه چې د کرسپ سالیوټ پوځي دود یې نمانځه او د شاهزۍ لینار 3 کلنه پوځي روزنه یې ښودله. شاهزۍ لینار په دې روزنه کې د خپلو مشرانو پوځي ملګرو نه د پوځي تورکخ توره ترلاسه کړه او په دې ډول یې وښودله چې شاهزۍ 3 کلنه پوځي روزنه بشپړه کړې ده. بیا به شاهزۍ لینار پوهنتون ته ځي چې په پوهنتون کې د قانون او حقوقو پوهنځی ولولي. اغلی لینار لا د وړاندې نه په ګڼو ژبو پوهیږي او دې ته یې ځان جوړ کړی دی چې د هسپانیې راتلونکې ملکه او شاه میرمن شي.